وایي زه سلام کوم پښتنو ته، پټانانو ته او د پاکستان ته. ملګرو دا جینۍ او د دې مور چې ده نو دا د ایرلنډ نه پاکستان ته راغلي وې چکر دپاره. ملګرو دوی چې کله چکر دپاره راغلي نو دوی هغه ځایګي ته راغلل په کوم ځای کې چې نن سبا تاسو ګورئ که نه وایي دلته د دهشتګردي علاقه چې هغه بې امنه ده ملګرو. نو هغه علاقې ته راغلي وو ملګرو چې لو اردیر ته تللي نو لو اردیر کې ورسره زموږ یو پښتون څه وکړل که نه. ویډیو راسره مکمل وګورئ که تاسو هم ځان ته پښتانه وایئ نو لږه دا ویډیو وګورئ. ډېر زیاته د کمال ویډیو ده که نه. د جینۍ چې ده نو دا خیبر پښتونخوا ته راغلې ده د چکر دپاره، خو بیا ورسره په اخره کې څه شوي دي تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ. ملګرو دا جینۍ چې ده نو دا د ایرلنډ نه راغله پاکستان ته، د دې او د دې مور راغلي ایرلنډ نه پاکستان ته. چې کله دوی پاکستان ته راغلي دي څه موده مخکې نو دوی پاکستان ته راغلي، د پاکستان نه بیا خیبر پښتونخوا ته را داخل شوي دي زموږ د صوبې ته. ملګرو دغه چې دی نو دوی لو اردر ته تللي، چې لو اردر ته تللي نو دوی د یو کس په حجره باندې ورغلي. چې کله هلته په حجره باندې ورغلي نو هغه کس چې دی نو هغه وله یو ډېر زیات عزت وله کړی دی او ډېر په ښایسته په دروند نظر یې ورته کتلي دي. د هغه نه پس یې وله یوه کمره ورکړې ده ملګرو. وایي تاسو دا کمره ستاسو دپاره ده چې څومره وخت تاسو ایسارېږئ دلته په دې کمره کې تاسو شپه کولی شئ ملګرو، او چې سهار کوم ځایګي ته ځئ که نه ملګرو تاسو ځئ. او دا جینۍ چې واپس خپل ملک ته لاړه ایرلنډ ته لاړه او ډاکومنټ شو کو چې د خیبر پښتونخوا کومه خلک چې دی نو دا دهشتګرد نه دي، دا یو ډېر ښه خلک دی، مهمان نواز دی ملګرو او میلمه دوست خلک دی. او د هغه نه پس چې دی ملګرو وایي لکه خیبر پښتونخوا دا خلک یادوي دا دهشتګرد دی او دا د خلکو سره زیاتی کوي، بالکل دا نه دي ملګرو. زموږ خیبر پښتونخوا همیشه زنده باد او زموږ پښتانه زنده باد. په عزت کې به یې ډېر زیات منې ګوره چې وایي په خپله به وچې روټۍ خورو چې میلمه ډېر زیات عزت کوي که نه. نو نن یو ځل بیا پښتنو ثابته کړه که نه چې پښتانه یو غیرتمند خلک دی، یو مهمان نواز خلک دی ملګرو. نو هغه دا ویډیو د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ. زه هم ډېر زیات خوشحاله کړم چې د ایرلنډ نه جینۍ راځي او هغه د خیبر پښتونخوا ته راځي. زموږ پښتانه له دومره عزت ورکوي که نه چې هغه بیا واپس ځي که نه نو هغه دومره مینه محبت وړي که نه چې واپس بیا پوسټونه کوي وایي چې زموږ د خیبر پښتونخوا پښتانه یادوي وایي چې دا ډېر زیات غیرتمند خلک دی او ډېر زیات مهمان نواز خلک دی. نو تاسو هم دا ویډیو د نورو پښتنو سره شیر کړئ. یا ډېره ښایسته